طالبانو ته نږدې دیني عالم نحیم الله حقاني چاودنه کې وژل شوی دی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو ته نږدې او با نفوذه دیني شیخ رحیم الله حقاني په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. ویل کېږي دا برید د نوموړې اړوند مدرسه کې چې د ارګ ماڼۍ ته نږدې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې موقعیت لري. که څه هم طالبانو د یادې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو ویل کېږي چې نوموړی په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. په رحیم الله حقاني وړاندې هم برید شوی و چې روغ ترې وتلی و. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو معلوماتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.